अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ईम इब्रार और तासो गोरे इब्रार क्रिकेट टीवी। दोस्तों तासो राशि अवल दा वीडियो गोरे च रहमानुल्लाह गुरबाज आदिल रशीद मोइन अली पे पुख्तो जब कि सवाई। अस्सलाम वालेकुम एन भाई। ورز دې څنګه وا؟ خو الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله. Do you like Pashto? I love Pashto. ماشاءالله. السلام علیکم دل بھائی. وعلیکم السلام. څنګه؟ قیمت څنګه؟ الحمدلله. ماشاءالله. یو پښتو راځي ماشاءالله ماشاءالله. Just I will ask from main bhai again. څنګه؟ د موین علي او عادل رشید دا خبرې تاسو اورېدې چې په پښتو ژبه کې وکړي. د دې خپل زبان پښتو زبان نه دی. د موین علي تعلق د آزاد کشمیر سره، خو د موین علي چې کوم پلار او نیکو نو ډېر مخکې انګلند ته په ګاډه باندې تللو، نو دغه واجی موین علي چې کوم دی په انګلند کې پیدا شوی دی. تعلیم کرکټ هر څه یې هلته کړي دي. موین علي په اوس وخت کې د انګلند یو بهترین آل راونډر دی. موین علي د کرکټ سره سره دین اسلام هم ډېر زیات پالو کوي. د انګلند په شان په یو آزاد معاشره کې پاتې کېدو باوجود موین علي یو ډېر زبردست او دیندار کس دی. موین علي د کرکټ په دوران کې مونځ هم کوي او روزه هم نیسي. موین علي هاشم امام نه بعد د کرکټ په دنیا کې یو کلک مسلمان لوبغاړی دی. اکثر به تاسو لیدلی وي چې کله انګلند کرکټ ټیم میچ وګټي نو د شرابو سره جشن کوي چې موین علي او عادل رشید ته چې کوم دی سر ټکیږي. د انګلند په شان په یو آزاد ملک کې اوسېدو باوجود موین علي او عادل رشید تر اوسه پورې داسې د جنکو سره تصویران نه دي ایستي. عادل رشید هم د انګلند کرکټ ټیم یو ټاپ کوالټي بهترین سپینر دی چې تعلق یې د آزاد کشمیر سره دی. عادل رشید په اوس وخت کې په انګلند کې د خپلې کورنۍ سره اوسېږي. موین علي او عادل رشید د انګلند کرکټ ټیم داسې لوبغاړي دي چې کرکټ سره سره دین اسلام هم ډېر زیات پالو کوي. نو دا شارټ غونډه ویډیو چې تاسو سره مې شریک کړل، که تاسو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو ضروري د نور خلکو سره شیر کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.